کلام چې د مسلمان سره ظلم او زیاتې کی دغه کافرانو کړی دی په تاریخ کې هر ځل دی معاهده ماته کړې هر ځل پرون نن مې تازه ویډیو د سترګو نه تېره شوله چې په انډیا کې یو مسلمانه خورکۍ د کالج یو مسلمانه خور هغه د حجاب سره ځي او د پردې سره ځي او د انډیا اندوان هغه غونډګران الکان هغې بېعزتي کوشش کیا او چغې ورپسې وایي چې دی دا پرده ولې کړې ده او دومره یو غټه واقعه شوه که چېرته په نن زمونږ په پاکستان کې یا په یو بل ملک کې د عیسایانو یا د یهودیانو یا یو هندو پسې مسلمانانو داسې چغې والې وې نن به ټول عالم په لړزان باندې و ټوله دنیا به لړزېدلې وې خو د مسلمان خور لوپټه ډېره سپکه شوې ده د مسلمان خور برکه او عزت او ناموس ډېر سپک شوی دی امت مسلمانه خپل تاریخ هیر شوی دی تا نه بنو قینقاع هیره شو مسلمانه چې د نبی علیه الصلاة والسلام بنو قینقاع یهودیانو سره معاهده شوې وه د بنو قینقاع بازار ته مسلمانه خور راځي او د مسلمانانو خور راځي د یهودیانو یو دکاندار ته هغه دکان ټول د یهودیانو نه ډک دی دی ورسره چیړ کوي دا یهودي دکاندار ورته مخ دې ښکاره که مسلمان خور ورته خبردار مخ ښکاره کول زمونږ دپاره جایز نه دی په اسلام کې بل یهودي خنزیر رالګي د دې په ناپوهۍ کې د دې د څادر او د لوپټې هغه ګوډې میخ پورې وتړه چې کله دا د ځای نه پاسي نو هغه لوپټه او څادر نو د هغې د ویښتو نه غزار شو مخ یې ښکاره شو نو دې ټولو یهودیانو کړس وهل ویې خاندل او ډېر زیات په چغو چغو یې خندا شروع کړه قهقهې شروع کړې چې موږ د یو مسلمانې د تور سر بېعزتي وکړل او د هغې مخ ښکاره کړه یو مسلمان صحابي تېرېږي او دا مسلمانه ښځه ورته اواز کوي دا مسلمانه خور ورته خپله فریاد کوي خپله کیسه ورته وویله د هغه ایماني جوش هغه ړک وي غیرت وي غیرت یې جوش کې راځي اوچتېږي او پټک سره د هغه یهودي نه سر کټ کوي هغه مرداري هغه یهودیان په دې صحابي باندې رالګي دا صحابي شهید کړي ستا تاریخ خدا دی چې یو مسلمان خپله ځواني د خپلې خور د لوپټې د خاطره قربانوي بیا نبی علیه السلام راځي دې معاهده ماته کړله 15 ورځې دې محاصره کوي او بیا خیبر ته ټول جلاوطن کیو دا ټول شړي تا نه د خپل مسلمان تاریخ هیر دی چې کله په 90 هجري کې حجاج ابن یوسف غونته ظالم بادشاہ په تخت باندې ناست دی میټینګ کې ناست دی او سرکاري دربان او هغه خادم راځي خبر ورته کوي چې دلته کې پسند او په دیبل کې د یو مسلمان خور خط ورته وړاندې کوي حجاج ابن یوسف ته چې دا خط والا پای کې خور لیکلو چې زما دغه اندوانو سکانو بېعزتي کړې ده زه یې بندي کړی م ای حجاجه زما مدد وکړه حجاج ظالم بادشاه خو غیرتي بادشاه د هغه نه خوب تختي نقشه رالیوي نقشه راکوي او ټوله شپه نقشه کې سند ګوري چې سند کوم ځای کې دی اخر سهار کې ورته نو سند ورته معلومیږي په نقشه کې پکې توره خښیه او ضرور شي د خوري مدد ضرور شي د حجاج محمد ابن قاسم راغواړي سالار دی د فوجانو او 100,000 فوجان ورسره مجاهدین ورسره کوي وایي د خور مدد وکوي سند ته رارسېده یو خور د لوپټې د خاطره او د دیبل خختې اورانې کړلې د دیبل هغه راجا داهر تختې الټه کړ ټوله بادشاهي ورته فتح کړله او سند باندې د اسلام جنډې ولګولې په 223 کې محترمو عباسي بادشاه معتصم بالله ناست دی خپل وزیرانو سره ګپې لګولې د نبیذ التمر هغه د خوږې اوبه د کشمش او د میوو ګرځېږي ګیلاسونه او جامونه روان دي سرکاري دربانچي هغه راځي خط وروړي او خط ورته ورکوي چې په روم کې د عمري ښار نه د یو خور خط ستا په نوم راغلی دی چې کله هغه خط کولاوي په خط کې لیکلي دي چې زه ستا یو مسلمان خور یم او دې رومیانو عیسایانو بندي کړی یم زه تا ته اواز کوم چې وا معتصمه ای معتصمه زما مدد وکړه ما د دې کفارو نه خلاص کړه حضرت معتصم بالله د هغه نبیذ التمر هغه ګیلاس د خوږو شربت ګیلاس گزاري لړکوي او بیا فوجي کمانډر راغواړي جرنیل راغواړي د مجاهدینو امیر راغواړي او ورته وایي په روم کې د ټول نه مضبوط ښار کم یو دی وایي دا عموریه ښار دی وایي دا ډېر ګران دی هلته ځي 55 ورځې عموریه ښار محاصره کوي او هغه فتح کوي او خپل مسلمانه خور راخلاصوي
زما محترمو نن مسلمان چاته وي چې وا معتصما، نن خور چاته وي چې اے حجاجا، نن خور چاته وي چې اے محمد ابن قاسمه، نن څوک شته نو، نن غیرت نشته دی. نن دا یو معمولی غونته واقعه ده د کافر سره چې معمولی غونته غیر ناروا سلوک وشي ټوله دنیا اړه شي. نن زما د خور لوپټې د خلک لاسونه شي، مسلمان پروا هم نشته دی، د علماء پروا هم نشته دی. محترم استاد په واسطه سره د دې سکرین په واسطه سره ما دی علماء ته مسلمانان ته خاص کر چې خدای د پاره بیدار شي، خپل فتوی مو ورکي. دا هغه وخت دی چې نن موږ د خور په आवाज باندې لبیک، دا یو خور نه ده، تاسو په زرګونو خويندې بل ورځ مې قتل په کشمیر کې 55,000 خويندې دا د کافرانو سره په جیلونو کې دي. 55,000 اندوان له ورکړي دي او دی وای چې دیوا د دینه په بچی اندوان پیدا کیا. مسلمانانو کې غیرت څه شو؟ مسلمان حکمران چرته لاړ، د علماء فتوی چې خرسيږي د حکمران د پاره د جهاد د پاره د علماء فتوی چرته لاړ دي. دغه وخت کې مونږ بیا جذبه نه راځي، ایمان او غیرت نه راځي. نو دی ټول عمر معاهدې ماتې کړي. نو خدای پاک مونږ تاسو ته وایي چې دا قوم سره تاسو ولې جنگ نه کوئ؟ په خبره پی څنګه چې دا صحابو ته هغه وخت کې نن مونږ ته دا آیات متوجي دي چې اے مسلمانه د کشمیر د خويندو په سر انډیا سره جنگ ولې نه کوي؟ د فلسطین د خويندو د میندو په سر د بشار الاسد کافر په شام کې دغه خلاف جنگ او جهاد ولې نه کوي؟ په ټوله دنیا کې قرآن محکوم د اسلامي نظام محکوم د تاسو باندې څه شوي د جنگ ولې نه کوي؟ چې دا هغه جنگ وکړي. الله فرمایي زه غواړم چې تاسو په لاس باندې دغه کفار ته سزا ورکما او زه په د مسلمانانو سینې یخې کما. نن چې د مسلمانانو د مظلومینو سینې پړسېدلې دي، د غم نه ډکې دي، د امت مسلمه زموږ د خویندو د میندو او د مسلمانانو دا کافران چې د امت مسلمه د چړو لاندې وویني هلته به سینې یخې شي. تاسو د دې نه یریږئ چې جنګ نه کوئ؟ یا اے د پاکستان حکمرانانو، اے د پاکستان فوجا، اے د پاکستان علماو، اے د پاکستان مسلمانانو، یریږئ د انډیا نه؟ صفو وایي اسې دړکې مه کوئ. ابرز مې د صدر صاحب امیر المؤمنین عارف علوي صاحب تقریر قتلو نو باغی کې ویا او یاره انډیا ته موږ د ټوک الفاظ کوي ګوره چې موږ هم بیا داسې وکړو. ستا صرف داخلي خبرې دیو که کنه ستا لاس چا تړلې دی؟ ستا لاس ستا خدای تړلې دی، اقوام متحده. ته دغه نه څه کولی شي؟ ته خو د اقوام متحده باندې که د خپل رب باندې رب درته وي وجنګېږه ورسره. اتخشونهم امام زمونږ د طالبان مرګري پی دا الله فرمایي تاسو کفارو نه یریږئ. نو دلته کې دا امام آلوسی فرمایي روح المانی کې الله پاک ذکر د سبب کی، ذکر د علت کی، مراد ته مسبب او معلول دی. نو مطلب دا دی تاسو یریږئ څه مطلب؟ یعنی تاسو د جهاد ولې پرېښی دي سره، دا قتال مو ولې پرېښی دی؟ د دې سبب یاره ده، علت یاره ده. که تاسو د کافرانو نه یریدلې، کافرانو نه یریدلې نو یو الله نه یریدلې نو تاسو به جهاد نه پرېښوده.